د کہانی شروعات د تای شرابي نه کیږي کوم چې ګیرو باوجود د پولیسو نه ځان بچ کی. حاجی څنګه د پولیس والے ودرې نوټس د مخ کې هغه په خپل باندې دا خبره قبول کی چې ما شراب سکلی دي، خو بیا هم پولیس والا د ټیس د پاره د په ماشين کې د پوکی وخلو د پاره وای چې په دې سره دی ورته انکار وکي. بل چې دی په وی کوي ځن مې بکې پوکی وخه نو بیا مې راګيري درې د وجې د ځان د بچ کولو د پاره بل لار اختیار کی. زه په خپل هم د پولیس والے ما خو په حقیقت کې د سره شناخت کارت هم نو د دې پر دوسره د پولیس والے په سوچ کې لاړ شي ول چې د محکمې کسو غیر در معافي غواړي وی سرجي خفنه شي پتا سو باندې بنا وخت کو پولیس والے چې څنګه پر خو دوه والی نو په دې وخت داغه د دې گاډي مات شي ته پام شي چې په دې سره په د باندې خولي را مات شي ول چې لک سات مخ کې د شراو په نشه کې ته په گاډي باندې یو کس وخلیو کم چې هم په موقع باندې مړ شي او د گاډي په ډیګه کې چولو د گاډي هند بریک راکته کی په دې سوچ وی کچر د گاډي تعالی شیر لاغستا نو تختم بته کله شیر سره ولیدو نو بیا په یو قانون هم نه پرګدي. پولیس والا د گاډي نه دراوته د پاره وای چې په دې سره د دسلو نور هم په دې سره پتر زی دوشي د بدل کې وای وی که اوس به ورته د رشوت پیشکش وکړو نو بیا به را باندې شک په یقین کې بدل شي. د وجې دی په پرتمات انداز کې د گاډي نه راکوش شي او د پولیس د مشر خواله ورشي وی سر ز په خپل باندې پولیس کې ما خو یو سور وځي مخ کې به مور مړ شي ودا د وجې یو ګډ شراب مس کړی دی او هغه ته د گزارې کولو د پاره وای دا خبره د پولیسانو په سترګو کې اوخ کې راولي او د شناخت کارت د نمبر د ولې د پاره وای د پاره وی چې تصدیق وکړو دی ورته په مزه باندې یو وهین سوای چې په شاید کتو سره دی ویني چې نور پولیسان د گاډي تلاشي اخلي لګیا دي په دې سر دی ورمنډه کې د پولیس والے راګیر کی چې د روترفل د پاره پولیس والے لاول اونې وی او بیا ورله پسترګو کې د مرچکو سپریو کی چې پس سره د سترګې مګل شروع کی او هغه را قابو کی د پس مکه باندې پروتي چې په دې وخت کې د تانې نرنګ راشي وی دی واقعي زمون کسته په دې سره د درمنه دو په وخت کې د یو پولیس والے خپل بدل واخلي او په اخر کې ورته وای چې کس نا کس ته ګوره خو لکه څنګه چې ویل کیږي چې د دروغ او مزلند وي د بسوچ کې هم نه وي چې ورځ د انټي کرپشن والا په د باندې چاپو وخی هغه د اکاونټ کې په لکه روپې ملو شي هغه د گاډي تلاشي د غستو فیصلو کې د وجې د دفتر کسان د خبر ورسي وزر تر زر ځان ډور سبا د په دې وخت کې په مرتخانه کې موجودي چې د خبر پورې دوسرا د لاسه داسې ورته لګي چې زه هم دا ځان مور سره بند کما خو بیا ورته یو سوچ راشي داغه د هوا پیپ ته پام شي ودا سورې دومره غټ دی چې بګاډي کې موجود لاش پټ پټه د دې په ذریعہ سره مرتخانه ته منتقل کېدی شي د لاول په غور سره دغه پیپونو جایزه واخلي او بیا لاش سره یو کیلو نه هم په دغه پیپ کې ور داخله کی د دې نه پس دې پکنه واخلي او دغه ځای مشر ته دا باندې جوړ کی وزمور سره لګ وخت را بل غواړم په دنه ورتلو سره د کیمرې مخې ته پکنه پرګ دی او بیا پتا دې سره د ورته تعالی کول نه پس میز د پیپ خواته ودري او د پاسه پیوخیږي او د هوا سوري په کولو کی دې نه پس د پر ریموټ باندې ها کیلونه ځان طرف ته روانه کی ودی چې پاغه پورې تار تړلیو کیلونه په مزه خواله راشي خو واز دومره تیزو چې بارت دغه د عملی په شک پیدا شي حاجی څنګه د کمرې وازونه د خود کېک دی نو کیلونو د وازونه د وجې داسې ورته لګي وکدل نه اور لګېدلې دي هغه زر د سکیورټي والا پسې لاړ شي او بل خو د هغه سي د لاش پر اخلو کې مصروفي چې د کمرې د ور پټه بيدو سره د سخت یریږي او د ورته بندیدو د وجه ها کس خپل مشر سره رابطه وکي چې ورته وای په کیمرا کې صفه نخ کاری ز سکوما چابي دروړم په دغه وخت کې د خپل کار نور هم تیز کی او د لاش د روباسرو نه پسې د مور په تابوت کې بند کی هر څو ټیک ټاک رواني چې ناصاپا د مړي په موبایل باندې رنگ راشي په دې سره د نوارو پار خطا شي او بل خو دغه ځکس هم را رواني خو پوش قسمت سره دغه دراتلو نه مخ کې رنگ ختم شي دغه ځکس هم را ننوزي چې د پرې دو سره په دې زړه خفشي په سبا باندې د هغه لاش خخ کی او د خلکو دروان دي د جړه په مضبوط ډرامې کولو کې کامیاب شي او بیا د تلو په وخت کې د درې والله بل اډر ورکی یو څو ورځې پس د پاغي باندې بل قبر وکنیو پاغي کې مور خخه کی چې داسې ورته لګي چې هر څه ټیک شو اوس د گاډي نه د خاپونه لره کول غواړي چې څه د پاره د قصر پولیس والے گاډي وخی او بیا الټا په پولیس والے باندې الزام ورواړي وی تاسو گاډي غلطو درولو چې د پولیس والے تینا د مافیا په غوښتو کې لګیا شي د گاډي د خرابېدو د وجې د گاډي ته نور نوې سامان ورواچي چې پس سره دی په مکمل توګه مطمئن شي په دفتر کې دتا د یو مجرم تصویر ملو شي دا هغه مجرمو په کم پس چې د دوی د محکمې والا د ډیر وخت راسي ګرځیدل او د پاغش په باندې په گاډي باندې مړ کړو د دې بلې دوه سره د سخت یریږي چې اوس نه خپل ملګرو نه مرسته غوښتې شمه او نه خپل محکمې ته ویلې شمه او د دینه بغیر پولیس اوس هم دغه په تلاش کې ګرځیدا هغه دغه علاقې ته لاړ شي په کومه کې چې د اوسور وځ مخ کې هغه کس په گاډي باندې وخلو
هغه دغلته کې ویني چې د ګاډي خاپونه په سړک پراته دي. د په دوست سره د خوبونه حرام شي ولې چې د پوهو وکدا چا ولیدل د مغه سره به غیر کړي ما د دغلته کې د خاپونه په صفا کولو کې لګیاوي چې دغلته کې د پولیس ګاډي راشي او افسر یې د پسولټونو شي ولې چې د پخپل هم د خفیه ادارې کسو هغه د وای موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې په دې علاقې کې د شپې په وخت کې یو ګاډي کس وخلې دي او بیا یې لاش د ځان سره په ګاډي کې په ډیګې کې پټ کړی دي. د دې پورې دوست سره د په مره کې لاړو چې په دې وخت کې افسر وته د کیمرې طرف ته اشاره وکړي. بیا دینه بعد د هر څه پته ولګي د چې څنګه کیمرو ګوري نو د خپونه زمکو تختی او را په منډه شي وي زه په خپل چک کوم چې د کسان کیمرې ګوري لګي او د دزلو د درزیدو د لاسه د سینې نه بار روزي خو پوښ قسمته سره ویډیو دومره صفا نه وي چې نمبر پلیټ پکې ښکار شي. په سبا باندې د پولیس والا دغه ګاډو لیسټو باسي کوم چې په ویډیو کې ښکارې ده چې پکې د نوم د ټولو په سر کې دی هغه لیسټ په افغان کې ناشتي چې په دې وخت کې د موبایل باندې رنگ راشي. د موبایل پوښتنه ولو سره د رنگ والے کس د توای ویزا دا شپې غوايي ما ته لیدلې چې کس ته په ګاډي باندې مړکو. د پوره دو سره د رنگ تک جلد شي او ته پوسټ نه وکي وته سوکي چې هغه ورته هیڅ هم نه وای. په دې سره د دومره غوسه ورشي فکر راپورټ کې او کسکه او کا تا سره نه ثبوت شته او نه لاش او په غوسه کې ورته رنگ کټ کی. په دې سره در داسې ولګي وکړه را سره هڅه چاګه په لګو خو په سبا باندې په دفتر کې په ټلیفون مسلسل رنگونه کیږي چې دې ورته بار بار کټ کوي. د ملګری هم حیرانې چې لا دی لاس کوي چې په دې کې دوی مشرانه نوزي او د مغ سره د په وخلو شروع واچي او په چغو کې ورته وای وته زما دارنګ وری نوچته ټول ته داسې لګي چې دې حسنا به سو وخو خو دې پوهوي چې هغه غوا هم دی خو په صلحانه کې د توای وزه بتاره کم مصیبت بچ کوما هغه بس خو مې د انټي کرپشن وانه هم بچ کړي. دې ته د پوسو کې وی اوس ته غواړي سا چې غتنه دا غلاش مطالبه وکي. په دې سره د خبره بل لخته واړي چې غتنه د بغیر د سبل سوال کولو پلیټن کې ورل سر ورکی چې د وجه دی ور سره بادو کی وینن د شپې به درل در کما د شپې په وخت کې د هغه مجرم لاش د قبر نه روباسي او کولوي کی چې په لیدو سره سترګې غړېدلې پاتې شي ورې چې داغه په وجود باندې د ګولو خاپونو. په دې سره د یقین نه کیږي چې دی خو ما په ګاډي باندې بهلې دي د ګولو د خاپونو په د کمال خراغلل دی دغه موبایل راوخلی او چارج کی چې د مغ سره دی او کسرینګ پراشي کم ته چې د درمر په باره کې پته نه وي هغه په ټلیفون باندې وای وزر تزر دی زین زانو باسا پولیس درته په پارک کې پټ شوی دی. په دې سره دی زر دغه کس د نمبر لوکیشن روباسي او گرفتار کی. د تفتیش په وخت کې هغه لاول خبره واړی او څنګه دی ورلا د بلډینګ د خورځولو دمکی ورکی نو غیر اختیار بل شروع کی. هغه د وای ویزا او دغه کم کس چې مړ شو مونږ بدوانو د سمګلینګ کار کو زمونږ ټول کاروبار ټیک ټاک روانو خو چې څنګه یو غټ ډیل مو وکړو نو در سره دوکا وکړه نه صرف په خپل باندې غیب شو بلکې ټول پیسې هم د ځان سره یوړې. په دې سره د ذهن ته د خطرناک منسوبې خیال راشي هو واپس ادیره ته لاړ شي د پاره چې دا کس د جیب چا بیان را باخلی هغه ادیره ته ورسي او بل خو دغه منسوبې نه مشره د مخ نه خبري چې دله د خزي او د بچو دمکی ورکی بل سبا پورې ما ته کس پکار دی خو دې پوهوي وکي یو ځل مې ورل ورکو نو بیا با دې ما هم د مخ نه خوا کوي د وجه د ټول شپه خوبونه کې یو مضبوطه منسوبه جوړه کی. په سبا کې دوسره د سم د سارا دغه ملزم لاش د خپل ګاډي نه را واخلي او د خپل مشر ګاډي خواله یوسي خو هم ز عام کس دی هغه د علی په ذریعہ سره د لاش تلاشي شروع کی چې بم د وجه هغه وا شروع کی چې څه د وجه هغه ته داسې ولګي وکدا د چابه आवाज دی د خپل مطلب د بستونه پس مشر په دزو کی خو هغه ته نه بچي چې په دې سره دی ورته وای ویو می ولا خدا می وورا کزله وخت کور ته لا نړم نو ما داسې میسج پټیم کړی دی چې د نا وخت کېدو د وجه هغه په ټولو مشرانو ته تلی او بیا با ته هم ګیریو زه هم دا خبرې په مشر باندې اثر وکي او تمانچه کته کی چې په ګاډي کې پکې ناستو سره داسې دماکو شي چې ګاډي اوبو ته غورځي کی دی اوبو ته تمانچه په لاس ودرېږي په دې سوچ وکړو وته نو ولمبه خو د لسومنټ وته نه دوه باوجود هیڅ خیر خبره رانه شي او د څنګه په کور کې را داخل شي نو زخمی افسر د مخ کې نه هلته کې په انتظار چې د مخ سره راګیر کی چې د ځان د خلاصولو د پاره دکې کی هغه دومره وحشي وي چې چکونه لګول په شروع کی د ځان د بچ کولو د پاره د الماره د لاندې په تمانچه پس لاس ورغزول شروع کی چې مشر تنه مخ کې شو په تمانچه دزو کی چې هغه په خپل باندې ولګي د دې نه پس د مشر په باره کې داسې قصه جوړه کی چې مونږ یو ځای اکسیډنټ وکاو او د ما په زخمی حالت کې کور ته راوستو او په کور کې راته مړ شو. د دې قصې له سمبالولو نه پس د پاغه پته باندې لاړ شي کوم چې ورته دا غمړ مجرم نه ملو شوی او د مشر د سره پیدا دومره جګړه وکړي دا غزه په کوله بغلو سره د دومره مال ملو شي چې په دنیا کې په عرب پتو کې د نوم جوړ شي. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګی دا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا
په یو نوي ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.